سلام. اوس هم د یوې بجې خبرونه. د افغانستان د کرکټ بورډ مشر عزیز الله فضلي له دندې ګوښه شو. د ولسمشر د حکم له مخې فرهان یوسفزی د ښاغلي فضلي پر ځای د افغانستان کرکټ بورډ د غړي او عمومي مشر په توګه غوره شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د محمد اشرف غني په مشرۍ د دولت جوړونې ټاکنیزې ډلې ویلي وو چې ښاغلی غني به له دې وروسته له هر ډول نصب او عزل څخه چې د دغې ډلې په ګټه ټاکنیز کمپاین وپتیل شي ډډه وکړي. ولسمشر غني تېر مازدیګر د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد سره وکتل. د ولسمشرۍ ماڼۍ د معلوماتو له مخې په دې کتنه کې د وروستیو تحولاتو او د افغانستان په اړه د امریکا د ولسمشر د څرګندونو په اړه هر اړخیز بحث شوی او لازمه ګڼل شوې چې ښاغلی خلیلزاد د څه مودې لپاره په کابل کې پاتې شي. ښاغلي خلیلزاد په دې کتنه کې ولسمشر ته د سولې په برخه کې د خپلو وروستیو فعالیتونو او هڅو په اړه هم معلومات ورکړي دي. له دې سره سم ولسمشر غني تېر مازدیګر له مخکیني ولسمشر حامد کرزي سره هم وکتل. د ولسمشرۍ ماڼۍ د رسنیو دفتر د معلوماتو له مخې په دې کتنه کې دواړو لورو د هیواد پر ملي مسایلو له هغې ډلې د ټاکنو بهیر، سولې پروسې او امنیت په اړه هر اړخیز بحثونه کړي دي. د هغې لیدنې په داسې حال کېږي چې وړمه ورځ د امریکې ولسمشر د پاکستان له لومړي وزیر سره په کتنه کې ویلي و چې امریکا په یوې اونۍ کې افغانستان د ځمکې له سره ورکولی شي، خو نه غواړي چې 10 میلیونه کسان ووژل شي. دغو څرګندونو د افغان حکومت سیاسیونو او ولس توند غبرګونونه راپارولي دي. د پاکستان لومړی وزیر په داسې حال کې چې د افغانستان په چارو کې د پاکستان لاسوهنه د خپل هیواد په زیان بولي، خو ټینګار کوي چې د افغانستان ولسمشریزې ټاکنې باید ټول شموله وي او طالبان هم پکې برخه واخلي. عمران خان تېره ورځ د امریکا په سولې انسټیټیوټ کې زیاته کړه دمګړی د پاکستان د پوځ او د هغه د حکومت ترمنځ هیڅ توپیر نشته او اوس دوی دا ښه ګڼي چې هیڅکله هم د افغانستان په چارو کې لاسوهنه ونه کړي او پرېږدي چې پخپله افغانان خپل برخلیک وټاکي. نوموړي همداراز پړه کړې چې پاکستان ته په ستنېدو به له طالبان سره وګوري او هغوی به له افغان حکومت سره خبرو ته وهڅوي. د ننګرهار په مرکز کې یو ټرافیک پولیس د نامعلومو وسلوالو لوري په ډزو سره ووژل شو. د دغه ولایت د امنیه قومندانۍ ویاند وایي دغه پیښه نن سهار نږدې 7 بجې د جلال آباد ښار په چپرهار هډه کې رامنځته شوې ده. د نوموړي په وینا بریدګر له پیښې وروسته په تېښته بریالي شوي دي او 270 کیلوګرامه چرس په کندوز کې د پولیسو له لوري کشف او ضبط شول. د کندوز امنیه قومندانۍ ویاند سید سرور حسیني وایي دغه مواد چې په یو باروړونکي موټر کې ځای پر ځای شوي وو تېره ورځ د کندوز ښار د درېیمې امنیتي حوزې له شاوخوا سیمو ترلاسه شوي دي. د نوموړي په وینا د دغو توکو د لیږد په تړاو د یاد موټر چلوونکی هم نیول شوی دی. دا ورته د مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله امان.